نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته پاکستان کشمیر ته د منظور پښتين د ورتګ مخه نیولې حکومت د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د ورتګ مخه نیولې ده په کشمیر کې حکومت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې منظور پښتين د 3 میاشتو په موخه کشمیر ته نشي داخليدلای او په عام غونډو کې خبرې نشي کولای د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د پښتنو د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي او ادعا کوي چې په زورګونو پښتانه د پاکستان د استخباراتي ادارو لوري ترایتم شوي دي پروسه کال په ډسمبر کې د بلوچستان حکومت هم د منظور پښتين پر ورتګ بندیز لګولای و د مارچ په میاشت کې بیا چارواکو دای دیته پرې نه خو چې د سیاسي مشر اسد خان اڅکزي د ویر په مراسمو کې برخه واخلي د 2003 کال را په دی خو د پاکستان د پوز د عملیاتو په ترڅ کې په زورګونه پښتنو وژل شوی دي او په میلیونونو مجبور شوی دي چې خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کاډې وکړي او د کورمش پاک قومونو پر لټ وهلای او د ټل او پړاچینار لارې بند کړي د کورمش پاک قومونو اعتراضي فرلت وهلای د منګلو خروټو زدرانو مقبلو غلزیو او ززیو قومونو د ټل او پړاچینار لار بند کړي ده دوی د شمیر قومي تړونونو د پلي کېدو ترڅنګ د غوښتنه لري چې له افغانستان سره د ترانزیتي لار پرانستل شي د پرلط وهونکو یو مشر ملک منور خان زده رډو مشال څنګه ته ویل د لار به تر هغو باندې وي چې موږ کومې غوښتنې کړې دي هغه ومنل شي کنه تر هغو به پر دې لار اعتراض روان وي د کارمې د شپږو قومونو اعتراض نږدې میاشت مخکې پیل شوی و خو کله چې د دوی غوښتنې ونه منل شوې د اعتراضونه پسې پراخ شول او د پاکستان حکومت اوس ویلي دي چې خبرې به ورسره وکړي لیدونکو له پاملرنې مننه ښاد اوسئ